رئیس صاحب کتابچه مال راکړئ رئیس صاحب ما ډېر ناوخته څه په تاسو باندې دا څه ریشخند دی دلته دا چوکۍ ښودو دا ځای دی څه ریشخند هم جوړ کړی رئیس صاحب ولکه چوکۍ خو لږ دلته نږدې که نه لارې په سر د چوکۍ ایښې بیخي ده ریشخند هم جوړ کړی دی وجلین هم ریشخند جوړ کړی دی خبره دواړه واورئ ښه په کولاو غږو ته یې م واوره ته یې م واوره چې هېڅوک مېلمه را پرې نه دي زما دفتر ته پوه شوې یو خارجي مېلمه راځي هغې ته بیا زه خپله راوځم صحیح ده صحیح شو رئیس صاحب رښتیا وایي که نه د خدای تعالی نیکبخته ټول خو یو مړی یخني یوازې بس نه دی بګیزي کې به نه یو خو ته دا ځای دی کور چوکۍ دی ښودلو چې دلته چوکۍ ایښي دي څنګه وکړو مازل د کې به وروره زموږ دا رئیس ډېر تریخ سړی ده ګوره داسې نه چې ګوره په دې دغه او دې وخت کې کاروبار کمه ده والله په بېله کې څوک په ډوډۍ وساتي داسې به یې دواړه چوټي کړي وو بیا به زه څه وکړم زه په تا باندې څه وکړم او که نه لږ ګوره ویښ شه لږ بیداره شه نو به څه غلطیان نه کېږي چې ګوره بیا تکرار نه شي دا خبره ګوره او که نه صحیح سمه نور وایي امر کوئ یا لکه خان محمده ځکه نه هغه چوکۍ راواله رئیس صاحب خو هسې بس لاړه پکې کېدای چې یو څو ګنټې بنډار منډار وکړو که نه هله پهلوانه چوکۍ به راواخلم پوه شو رئیس صاحب ځي راځي پوه داسې نه چې بیا به یا لکه بادام ګله پرېږده رئیس ته به چې ما وکته که نه د هغه ټایمینګ آوټ ده ما په خیال په کور کې جنجال کړی ده او ډېره غوسه ده هغه به ځې ورشه چوکۍ هم راوړو یو دوه پیالې چای هم راوړو یا موږ هم دا ماغزه جوړ شي که نه ورشه ځه زه دې ذمهوار یم ورځه پې دغه د راوبېخلم چای مې کېښوده پوه چې جوش رابې وړم ته یو دوه پراټې به دې مته ویلي چې ورسره راوړي که نه سبا یې چای نه ده څښلی وروره او که نه تش تریخ چای مزه نه کوي که نه د پراټې به مې ورته وویل پوه شو او خو دې خوږو چې رئیس رای نه شي بیا یاره بادام ګله زما که ته منې که نه زما نو ما ویل که نه چې دې وخت کې د شومړې خرڅولی که نه شومړې نو دې مالیتوب نه به هغه راته ډېر بهتره وه نشته شمړو پیسې ملا کړي چې ته نه کوې خو هسې به هم نه وي وروره وای نو زه خو تا ته وایم که نه ته زمونږ چېرته منې بادام ګله زه یم چې یو پوټی غوښه درکې پاتې وي چې دا غوښه به هم درنه ختمه شي پوه شوې چې ته خپل کاروبار کوه پوه شوې که دا څه په جنجاله اوښتي وروره نو رئیس داسې لکه زه په شان دي خدایا پاکه نو بادام ګله به څوک مجبوریت ده نو خدای به دام تېره کړي کښېنه کښېنه تا ته خو چې زه کار ښیم خو ته یې نه کوې که نه دا چې شاشوره جګېږي او ټیټېږي وروره رئیس ته رئیس د همدې شي لپاره تا ته معاش راکوي چې جګېږي به او کوږېږي به او کېني به او جګېږي به ویجانه چې زه رئیس کته پورته ځي نو ته به ورته جګېږي همدا ستا وظیفه ده او که نه که نه وروره ولې خوب در راغلی فکر راوله که نه دلته خو کېږه مه کښېنه دا چې شی شو جګېږي او ټیټېږي ته خو ماشاءالله ښې کلکې مضبوطې پوه شي مونږ کې څه شی دي جګېږي او ټیټېږي رئیس صاحب دا خو داسې شل 10 پیرې جګ او ټیټ شو تاسو ځئ راځئ ستاسو احترام لپاره دا بیچاره ما سره جګېږي او ټیټېږي خو ستاسو هغه احترام لپاره نو ګوره یو دفعه سړی احترام کا دومره زه هم پوهېږم صحیح پوه شوې نو ته له کېناستې او پاڅېدې خو یو دفعه مې احترام وکړو بس خلاص رئیس صاحب ستاسو احترام لپاره مشکل نشته آینده به بیا نه تکرارېږي صحیح ده دغه اوس ویسه صحیح شو ډاکټر ته یې بوځه چې صحیح. د باندې څه وشو په دواړو سترګو بس مشکل تاګولی نشته شي که زه در فشار نه کړم؟ مشکل زه یې جګولی شم وړی ښه چې نور څه پوه نه شي تاسو سره زه لاړ شم رئیس صاحب نه صحیح شو دا بېغمه کې د کار زه کومه